د افغانستان بانک 10 میلیونه ډالر لیلام کړل او وایي چې په دا لیلام د دې لپاره وکړه چې په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د نرخ ثابت ساتلو لپاره یې دا 10 میلیونه ډالر لیلام کړي دي. نننی بحث مو په همدې تړاو ده. په سټوډیو کې راسره د اقتصادي چارو شنونکی عبدالقادر جیلاني دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلامونه تاسو ته ګران هیوادوالو ته مننه. جیلاني صاحب د افغانستان بانک 10 میلیونه ډالر د دې لپاره لیلام کړي چې وایي په هیواد کې په داخل د هیواد کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو نرخ ثابت وساتل شي. ستاسو په نظر په دې کار به نرخ ثابت وساتل شي که نه؟ هر کال د افغانستان بانک په میلیونهاو ډالر بازار ته عرضه کوي د دې لپاره چې په نسبي شکل سره د افغانۍ نرخ ثابت وساتل شي او دا یوازینۍ لاره ده چې موږ ته راپاتې ده او هر کال دغه ډول ډالر لیلام کیږي. په دې لیلام کې ځینې صرافان او خصوصي بانکونه مالی نهادونه بنسټونه په دې کې ګډون کوي او بالاخره په دغه داوطلبۍ کې ځینې 2-3 ګټونکي وي. موږ که وګورو د افغانۍ نرخ یوازې په دې نه دی چې موږ په ډالر لیلام کو د افغانۍ نرخ به ثابت پاتې شي. دا یو ډېر سخت کار دی ځکه افغانستان یو مصرفي هیواد دی، تولید نه لري او همدارنګه زمونږ د تجارت بیلانس اوس هم په لوی کسر کې دی. یعنې دا په دې معنا ده که موږ 10 میلیارډ ډالر منګه تجارت ولرو نو منګه تر 9 میلیارډ ډالرو پورې منګه کسر لرو. یعنی منګه واردات لرو په مقابل کې منګه تر 900 میلیون ډالر پورې صادرات لرو. هغه هم منظم نه دي. نو یوازې لامل ډالرو لیلام کېدل نه دي چې نرخ ثابت پاتې شي. که موږ وګورو په تیرو 3 میاشتو کې د ډالر په مقابل کې د افغاني نرخ د 88 نه تقریبا تر 90.95 تر 90 پورې راښکته شو. یوازې لامل دغه دی چې افغانۍ خپل هغه اساسي او معنوي ارزښت باید را پیدا کړي. هغه دا و چې موږ وګورو په ننګرهار کې، په خوست کې، په نورو ولایتونو کې د کلدارو په راکړه ورکړه باندې بندیز ولګېده او دا لامل د دې شو چې افغانۍ خپل هغه هویت او خپل هغه ارزښت په ټولنه کې را پیدا کړي په بازارونو کې. کله چې زموږ تجار په دې وپوهېږي چې افغانۍ کرنسۍ پیسې خپل ارزښت لري، اهمیت لري، په راکړه ورکړه کې څونه چې افغانۍ استفاده شي نو دا لامل د دې کېږي چې نرخ ثابت پاتې شي. نو همدغه لامل و چې کلدار ورځ تر بلې په غورځېدو باندې ده، یعنی د ډالر په مقابل کې ډېره راښکته شوې ده. خو د هغه ځان ته عوامل دي. یو خبره باندې به ټول هیوادوال، سوداګر، صرافان په دې موضوع باندې ډېر واضح ډول باندې باید وپوهېږي چې افغانستان کې زمونږ وضعیت د نورو هیوادونو سره فرق کوي. مثلا ایران که موږ وګورو یو تولیدي هیواد دی، اما د مخکې چې تومان اوس ریال دی. که ریال د ډالر په مقابل کې موږ وګورو نو ډېر ښه تولیدلی دی ځکه هلته اقتصادي قیودات او بندیزونه وضع شوي دي، لګول شوي دي چې دا لامل د دې کېږي چې ریال دی راوغورځېږي او حال دا چې په دغه اقتصادي قیوداتو برسیره ایران خپل هغه ضروریات او خپل اړتیاوې په داخل کې پوره کوي او د ځینو هیوادونو سره قاچاقي شکل باندې هم دوی تجارت لري چې یو افغانستان دی چې موږ سره قاچاقي راکړه. آیا د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره داسې یو قوي پالیسي شته؟ کوي نو آیا کوي دا پالیسي وي نو د ډالرو د لیلام ته څه اړتیا ده بیا؟ که موږ وګورو موږ پولي سیاست لرو، د دې لپاره موږ اساسي تګلاره لرو چې په کومو برخو کې باید موږ کار وکړو چې تر څو پورې افغانۍ ثابته پاتې شي. که موږ وګورو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موټرو خرڅلاو که موږ وګورو په ډالرو باندې دی، د ځمکو خرڅلاو که موږ وګورو په ډالرو باندې دی. یعنې د افغانۍ ارزښت دلته کم دی. اوس په افغانستان کې سوداګر هڅه کوي چې څومره امکان ولري چې ډېر ډالر ترلاسه کړي، بازار نه دوی ډېر ډالر راټول کړي او په مقابل کې دوی افغانۍ ورکړي ځکه دوی په دې پوهېږي که په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابېږي، د سولې خبرې اوږدېږي، همدارنګه زمونږ صادرات کم وي، مصرفي هیواد یو، نو سوداګر دلته هوښیار دي، هغوی پوهېږي نو ډالر ځان سره ساتي او افغانیو په قصه کې نه دي. خو که چیرته دغه د کورونو د ځمکو خرڅلاو دا هم په افغانیو باندې شي او دغه
ډیر حکومت په دې هکله باندې جدي کار وکړي تر څو افغانۍ مروجې شي په افغانستان کې په ډیری هغه ولایتونه چې هغه د ګاونډیو سره نږدې دي مثلا د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته ولایتونه چې دي په دغه ولایتونو کې باید د افغانۍ راکړه ورکړه ته جدي پاملرنه وشي په دې برخه کې د ننګرهار والي د هڅې او د دې کړنې د ستاینې وړ دي بل طرف ته که موږ وګورو د خوست ولایت کې هم د کالدارو د استعمال په هکله باندې مبارزه شوې ده دا ډېره ښه مبارزه ده موږ ډېر نتایج وینو چې د ډالر په مقابل کې افغانۍ ارزښت پیدا کوي نو بنا نورو ولایتونو کې هغه ولایتونه چې هغه به د ایران سره موږ پوله لرو په دغه ولایتونو کې هم باید د افغانیو د ترویج لپاره باید اساسي کارونه وشي دا کېدلی شي د افغانۍ هغه ارزښت را ژوندی کړي او افغانۍ خپل ارزښت پیدا کړي موږ کولی شو یوازې د دې نه چې موږ ډالر اخلو او لیلام کوو په دې کې هم موږ تاوان کوو په خپله د مرکزي بانک په دې برخه کې تاوان کوي حال دا چې مرکزي بانک یو د هغو ادارو ده چې په اقتصادي سکتور کې اوسنۍ اداره مؤثره ده ښه کارونه د ستاینو وړ دي مګر موږ کولی شو د نورو لارو نه استفاده وکړو په افغانستان کې 3.2 میلیارډ ډالر چې تقریبا تر 2.5 میلیارډ افغانۍ کېږي دولتي بانکونو او خصوصي بانکونو له هیوادوالو راټولې کړي دي له خپلو مشتریانو راټولې کړي دي ولې په مقابل کې دوی 80,000 خلکو ته دوی قرضې ورکړي پور یې ورکړی ده د تجارت لپاره یې پور ورکړی دغه د پور کچه باید لوړه شي باید دوی باید مجبور او مکلف شي سرحدي ولایتونو کې ستاسو په نظر د بهرنیو کرنسیو استعمال د دې علت څه کیدای شي د دوی علت دلته د هغه ځایونو کې چې نامني وي یا د حکومت کنټرول نه وي نو په دغه سیمو کې د کالدارو نه استفاده کیږي او بالخصوص هغه ولایتونه دي چې منګه د ډیورنډ کرښې هاخوا په لویه پښتونخوا د پښتونخوا ځینو سیمو سره تجارت لرو حتی قاچاقي شکل باندې تجارت لرو نو د پیسو راکړه ورکړه تر ډیره حده پورې په کالدارو باندې ده په افغانیو باندې نه ده نو اساسي لامل همدغه دی چې هلته نامني ده او د حکومت کنټرول نه وتلې سیمې دي ولسوالۍ دي هلته د کالدارو نه استفاده کیږي ولې که دغه ډول مبارزه وشي فکر کوم د کالدارو استعمال به ډیر کم شي تر اوسه پورې ډیر راټیټ شوی دی په ننګرهار کې او په خوست کې په کونړ کې په نورو په لغمان کې په نورو ولایتونو کې په مشرقي ولایتونو کې استعمال راټیټ شوی دی نو دغه کېدای شي دغه مبارزه که موږ دوام ورکړو نو بېله شکه افغانۍ به په ننګرهار کې خپل ارزښت ولري په شمالي او په جنوبي ولایتونو کې باید خپل ارزښت ولري حتی په قندهار کې په سپین بولدک کې په دې سیمو کې باید افغانۍ د ترویج لپاره باید اساسي کار وشي بیا هم موږ دې خبرې ته راګرځو دا خو یوه مبارزه ده چې موږ یې کوو ولې بل طرف ته اساسي کارونه دي هغه باید موږ وکړو د خصوصي او دولتي بانکونه باید د قانون له مخې مجبور او مکلف دي چې دوی باید په مناسبه ټیکټانه باندې سود باندې دوی باید قرضونه ورکړي یوه موضوع دغه ده چې دا یو کېدلی شي اقتصادي سکتور کې یو تحرک یو خوځښت رامنځته کړي بل طرف ته که موږ وګورو د تولید او صنعت لپاره باید اساسي کارونه په افغانستان کې وشي صنعتي پارکونه جوړ شي د پانګې اچونې لپاره په افغانستان کې زمینه سازي وشي تر څو پورې داخلي او خارجي پانګوال راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي نو دا کېدلی شي چې دلته یو اقتصادي تحرک رامنځته شي او د افغانیو نرخ ثابته پاتې شي او که بیا هم نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي او دا بل عامل د دې شي چې ډیری د ډالرو تقاضا په افغانستان کې موجوده ده بلکې په ټوله نړۍ کې د ډالرو تقاضا موجوده ده او ډالر د ټولو کرنسیو په مقابل کې اوس مهال ښه وضعیت کې دی ډالر نو بناء د دې لپاره باید اساسي کارونه ترسره شي ځکه مخکې د وتلو نه چې د خارجیانو ځواکونه وځي د افغانستان دا هم یو څه تاثیر لري ځکه زموږ اقتصاد په ټوله کې په امنیت او د سولې په خبرو باندې او سیاسي کړکېچ باندې ټاکنو باندې دې پورې نه تړاو لري زموږ اقتصادي وضعیت جیلاني صاحب څه فکر کوي که خپل ملت خپل افغانان خپل پیسو ته ارزښت ورنکړي نو آیا د بهرنیو اسعارو لیلام کول به کوم څه تغیرات راولي افغانان اوس په دې ښه پوهیږي چې افغانۍ زموږ ملي کرنسي ده زموږ ملي هویت دی او په ټولو هغه ولایتونو کې چې د کالدارو په استعمال باندې بندیز لګېدلی زه پخپله هم ورغلی وم او د امتحان په شکل مې حتی د ځینو دکاندارانو سره کوشش وکړ چې راکړه ورکړه په کالدارو باندې وکړم حتی هغوی هم ډیره لیوالتیا ښودله چې دوی خپل خرڅلاو
او یعنی فروش هم په افغانیو باندې وکړي نه په کلدارو باندې. نو د کلدارو اخیستلو نه حتی ځینې هیوادوالو ډډه وکړه. نو دا په دې معنا ده چې اوس په خپله ولس پوهیږي چې باید خپلې افغانۍ ته ارزښت ورکړي. ځکه دغه د کلدارې که موږ وګورو اوس مهال کې یعنی که هر سوداګر کلدارو ته زړه ښه کوي یا هر دکاندار چې زما خبرې اوري او هغه دې ته خوشحاله دی چې کلدارو باندې خرید او فروش وکړي، فکر کوم لوی تاوان سره به مخامخ شي. ځکه که موږ وګورو د پاکستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او د دوی کرنسي ورځ تر بلې په راغورځېدو ده. ځکه یو لامل همدغه ده چې دوی د پیسو نړیوال صندوق نه په ډیره لویه پیمانه باندې قرض اخیستی دی. نو دوی مجبور مکلف دی چې خپله کرنسي راټیټه کړي راوغورځوي تر څو پورې د قرض پر ورکړه کې دوی ته ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. نو فکر کوم که هر دکاندار هغه په کلدارو باندې خرید او فروش کوي نو تاوان کې به وي. جیلاني صاحب ویل شوي چې د افغانستان بانک د لیلام د دې د خاطره کړی چې په بیو کې کنټرول راشي. نو ستاسو په نظر آیا په دې کار سره به بیو کې کنټرول راشي؟ د ډالرو د لیلام نه څو اساسي هدفونه دي. یو هدف همدغه دی چې د افغانیو نرخ د ډالر په مقابل کې او د نورو اسعارو په مقابل کې د نورو کرنسیو په مقابل کې ثابت وساتل شي. په دومره کې د تورم یا د خرید او فروش نرخ د توکو یو څه ثابت وساتل شي چې اوس تقریبا تر 9.5 سلنې لوړ شوی دی. یعنی دا په دې معنا ده چې هغه توکي چې په بازارونو کې په 10 روپۍ وو هغه اوس په 15 یا تقریبا په 12-14 روپۍ دي د یو جنس قیمت د یو توکي قیمت. نو قیمتونه په غیر متناسب شکل سره لوړ شوي دي. دا په دې معنا ده چې موږ د کنټرول او د تورم لپاره خاص پاملرنه نه ده کړې چې باید قیمتونه کنټرول وساتو په بازارونو کې. او دا په افغانستان کې ډېر سخت کار دی. سخت کار په دې دی چې دا د افغانستان بانک او د اقتصاد وزارت همدارنګه د ښاروالیو په ولایتونو کې د مرکز ښاروالیو په ولسوالیو کې د ولسوالیو د ښاروالیو اساسي دنده همدغه ده چې باید دوی د قیمتونو کنټرول لپاره یو څه اجرات باید وکړي. مګر دا سخت کار په دې دی چې افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی. افغانستان یو مصرفي هیواد دی. یعنی موږ ډیری توکي له خارجه واردوو افغانستان ته. نو بناءً موږ د دې توان نه لرو چې موږ دلته نرخونه ثابت وساتو. ولې کولی شو پالیسي جوړه کړو، تګلارې جوړې کړو او اساسي طرز عملونه یا مثلا یو څه اقدامات وکړو چې یو څه ناسه نرخ ثابت پاتې شي. جیلاني صاحب ویل شوي په هغو ولایتونو کې چې کلدارې رواج وي اوس افغانیو باندې راکړه ورکړه کوي. نو په هغې ولایتونو کې کلدارو د افغانیو راکړه ورکړه برابره ده. دا کار به د افغانیو د ترویج په مخه باندې څومره بندیزونه ولګوي؟ یعنې څومره به د ترویج په مقابل کې یو بندیز وي؟ فکر کوم برابره نه ده ځکه چې د افغانستان د بازارونو وضعیت ډیر فرق کړی دی. ځکه په هغه ځایونو کې چې د کلدارې استعمال زیات و اوس ډیر کم شوی دی. د افغانۍ استعمال زیات شوی دی. نو که امنیتي ارګانونه او همدارنګه نورې سیمه ییزې ادارې په دې کې مرسته وکړي نو بېله شکه چې د افغانیو استعمال به لا زیات شي. او دا به لامل د دې شي چې افغانۍ به هغه افغانۍ چې په افغانستان په بازارونو کې په صرافیو کې په دکانونو کې پرتې دي دا افغانۍ به ټولې خپل اصلي ځای ته به بیرته انتقالیږي چې هغه پاکستان دی. کله چې د پاکستان په بازارونو کې کلداره زیاته شي نو بله شکه چې کلداره به د ډالر په مقابل کې نور هم راوغورځېږي. یعنې نرخ به نور هم راټیټ شي او د توکو قیمتونه به لوړ شي. نو پاکستان به هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. موږ د افغانیو د ترویج له لارې کولی شو چې پاکستان هغه صدمه چې موږ ته په کلونو موږ ته رارسولې ده په اقتصادي سکتور کې هغه به نن دوی ورسره مخامخ وي. نو دا کېدلی شي چې پاکستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. ځکه په بازارونو کې اوس هم هغه مثلا د جلال آباد د ښار د دکانونو نه کلداره بل چېرته نه ځي. کلداره به بیرته پېښور ته ځي، پاکستان ته به ځي. نو چې پاکستان ته ځي د نورو اسلام آباد ته به ځي، لاهور ته به ځي. دغه کلداره بالاخره د پاکستان مارکیټونو ته ورځي، بازارونو ته ورځي. نو دلته هم د هغوی نرخ یو څه متزلزل حالت سره مخامخ کوي. نو بنا دا یو ښه اقدام دی. باید د دې اقدام هرکلی وکړو او ټول افغانان دا ومنو چې باید موږ د کلدارې نه
د کلدارې په مقابل کې باید د افغانیو نه موږ استفاده وکړو. افغانۍ د موږ خپله کرنسي ده، ملي هویت هم دی، ټول افغانان باید استفاده وکړي. جیلاني صاحب رابه شو د افغانیو د جوړېدو په برخه کې د افغانۍ ولې دومره ژر خرابېږي؟ علت یې څه کې ګورئ؟ آیا سم کاغذ نه استعمالېږي او یا هم سمه ساتنه پرې نه کېږي؟ د تاریخ په اوږدو کې موږ د افغانۍ لپاره ډېر ښه نوټ درلوده، بانک نوټ هم درلوده. د سردار محمد داود خان په وخت کې هم ډېر ښه بانک نوټونه موږ درلودل، د دې نه مخکې موږ ډېر ښه بانک نوټونه درلودل. بل د کاغذ کیفیت دی چې په دې هکله باندې ځینې طرحې موجودې دي. مثلا د پلاستیکي بانک نوټونو نه په ځینو هیوادونو کې استفاده کېږي، کېدلی شي په افغانستان کې هم هغه نه استفاده وشي. بل بانک نوټونه ځکه زموږ ډېر زر خرابېږي، یو کاغذي دي، بل طرف ته که موږ وګورو زموږ بانک نوټونو نه ډېره فزیکي راکړه ورکړه کې ډېره استفاده کېږي. تاسو که وګورئ یعنې دا په دې معنا ده چې دکاندار ته ورځي، مستري ته ورځي، لاسونه یې په موبایلونو باندې وي، هغه همغه پیسې په لاس کې نیسي او تا ته یې درکوي، مشتري ته یې ورکوي، راکړه ورکړه کوي. نو دلته د فزیکي راکړه ورکړه ډېره ده. په نورو هیوادونو کې بانکي ترانسفر یا د یو بانکي اکاونټ نه بل بانکي حساب ته پیسې لیږدوي، یعنې فزیکي شکل باندې پیسې په بنډل واخلي. تاسو اوس وګورئ سرای شهزاده ته لاړ شئ، تاسو وګورئ د پل خشتي مسجد مخامخ تاسو وګورئ ټولې پیسې په لاسونو کې نیول شوي دي او راکړه ورکړه په افغانستان کې تر ډېره حده پورې فزیکي ده، یعنې نغدې پیسې ورکول کېږي مشتري ته او خریدار ته. نو دا په دې لامل د دې کېږي چې زموږ بانک نوټونه ډېر زر فرسوده کېږي، له منځه ځي. نو بناءً هغه موږ چې پولي سیاست لرو، د همغه سیاست له مخې د ضرورت له مخې بیا نور بانک نوټونه چاپ کېږي. هغه په دې کې مالیې وزارت او د مرکزي بانک اساسي دنده لري چې په دې هکله باندې کار وکړي. نو دا هغوی اړتیاوو ته ګوري، د اړتیا له مخې بیا ځینې پیسې چې هغه زاړه بانک نوټونه دي هغه فرسوده کېږي، له منځه ځي او د هغه پر ځای باندې نورې نوې پیسې چاپ کېږي. رابه شو همدې خبرې ته د 1800 کلونو له تېرېدو سره بیا هم په افغانستان کې برېښنایي پیسې ولې نه دي دود شوي؟ تاسې علت څه کې ګورئ؟ که موږ وګورو کېدلی شي د دې لپاره هم تر اوسه پورې د موږ بانکي سکتور ګڼې ستونزې لري. که موږ وګورو په خپله د کابل بانک مالي بحران چې ډېر یو لوی بحران یې زموږ په بازارونو کې رامنځته کړ چې هغه کې تقریبا تر 900 میلیون ډالره پورې حکومت زیان ولیده، زیان سره مخامخ شو. نو دا هم لامل د دې کېدلی شي چې په بازارونو کې یو څه بې اعتمادي موجوده ده، یعنې خلک ډېر زر اعتماد نه کوي. ولې مرکزي بانک کولی شي د دې لپاره خصوصي او دولتي بانکونو سره کار وکړي تر څو پورې موږ وکولی شو چې د برېښنایي بانک نوټونو څخه استفاده وکړو. په دې برخه کې یعنې اسانتیاوې رامنځته کول. بل ډېره جالبه خبره دا چې په افغانستان کې اوس موږ اسلامک بانکینګ هم لرو، اسلامي بانک لرو او اسلامي بانک کولی شي چې زمونږ په بازارونو کې دوی ډېر مهم رول لري او کولی شي ډېره ښه ګټه هم ترلاسه کړي. په عین زمان کې کولی شي هغه خلک زمونږ ځکه چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، نو ډېری خلک د سود طرف ته ډېر دلچسپي نه لري. نو کېدلی شي چې د اسلامي بانکینګ نه استفاده وکړي، اسلامي بانک ته مراجعه وکړي او نور بانکونه چې زموږ خصوصي بانکونه په افغانستان کې فعالیت لري دوی کولی شي چې دوی مرکزي بانک دوی ته اړ باسي، دوی نه کلک نظارت هم وشي، څارنه دوی به ډېره دقیقه اوسېږي او په عین وخت کې دوی کولی شي چې دې ته اړ باسي چې دوی باید خلکو ته سوداګرو ته باید قرضونه ورکړي په مناسبه ټکټانه باندې. دا کېدلی شي چې هم زمونږ د برېښنایي بانک نوټونو ته هم وده ورکول شي. ولې بل طرف ته که موږ وګورو کېدلی شي چې دلته زمونږ راکړه ورکړه چې یو حد ورته ټاکل شوی دی، کېدلی شي چې هغه د بانک له لارې ټرانسفر ته ډېر اهمیت باید هیوادوال هم ورکړي. هغه پیسې چې کوم دکاندار نه دوی خرید کوي، که هغه خرید مثلا د 15,000 ډالرو نه لوړ وي، دوی کولی شي چې بانک ټرانسفر وکړي همغه دکاندار ته یا همغه سوپر مارکیټ ته چې دوی خریداري ته کوي. نو زموږ بازارونو کې باید د بانک ټرانسفر اکاونټ ټو اکاونټ یا د یو بانکي حساب نه بل بانکي حساب ته که موږ د ټرانسفر وکړو، دا به ډېر ګټور تمام شي او هغه افغانۍ چې بانک نوټونه ډېر زر له منځه ځي دې به یو څه مخنیوی وشي په بازارونو کې. جیلاني صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده چې په داخل د هیواد کې راکړه ورکړه په فزیکي ډول باندې کېږي، زیاتره پیسې لاس کې نیول کېږي او یا هم یعنې زر فرسوده کېږي. نو په نړیوالو هیوادونو کې پیسې څنګه ساتل کېږي؟ بانک نوټونه خپل څنګه ساتي چې زر نه فرسوده کېږي؟ هغوی اکثره بانک ټرانسفر لري. مثلا که ډېرې کمې پیسې مې د ماشونه چې دي هلته ټول الکترونیکی دي، یعنی د بانک له لارې خپلو کارمندانو ته شرکتونه، مؤسسات، خپل دولتونه، حکومتونه خپلو کارمندانو ته معاشونه د
د مالی حساباتو له لارې دوی انتقالوي، یعنی د بانک له لارې انتقالوي. نو دا یو ښه لاره ده. موږ ځینې وزارتونه دي چې هغوی هم د معاشاتو انتقال الکترونیکي دی، یعنی کمپیوټري دی، انتقالیږي د بانک له لارې، درست ده. اما په ولایتونو کې موږ تر اوسه پورې ګڼې ستونزې لرو. حتی د ښاروالیو په کچه باندې معاش تر اوسه پورې په فزیکي شکل باندې معاش مامورینو ته ورکول کېږي. نو دغه فزیکي راکړه ورکړه که تر ډېره بریده پورې موږ راکمه کړو، نو دا هم کېدلی شي زموږ بانکنوټونه یو څه ناڅه ښه وساتي یا یو څه نوي وساتل شي. مګر تر بل طرف ته که موږ وګورو، د مرکزي بانک باید هم د عامه پوهاوي په برخه کې باید دوی کار وکړي. خلکو ته باید په دې اړه باندې پوهاوی ورکول شي چې د ډیرو پیسو انتقال هم د دوی لپاره هم ګټه نه لري. جیلاني صاحب، د زړو پیسو کارول به ناامني ته لار هواره کړي او که نه، او که هواره به یې کړي نو څومره فساد ته کولی شي چې زمینه برابروي؟ زموږ بانکنوټونه چې دي کله چې جوړیږي یو خاص شفر او یا هم یو خاص سیکرټ لري، هر بانکنوټ لري چې هغه کې کارول کیږي. په ځینې هیوادونو کې د دې لپاره خاص میکانیزم موجود دی چې باید بانکنوټ څنګه جوړ شي، په کوم شکل باندې باید جوړ شي، د بانکنوټ شکل او همدارنګه په دې کې د شفر او یا هم د یو پټ د یو نښې نښانې کې ښودل دا ډېر مهم دي. زمونږ لوی تهدید سره مخامخ یاستو. متاسفانه ګاونډیان زمونږ د بد حالت نه ډېره ناوړه ګټه پورته کوي، زمونږ د ناامنۍ نه ناوړه ګټه پورته کوي. د افغانستان بانکنوټونه په پاکستان کې چاپ کیږي، په ایران کې چاپ کیږي او هغه د افغانستان بازارونو ته داخليږي. نو په دغه کې بیا زمونږ حتی داسې بانکنوټونه داخليږي چې حتی پیژندل ډېر سخت دي د عام دکاندار لپاره. صراف کېدلی شي ځکه د صراف کار سره او کار د کرنسۍ سره دی، له بانکنوټونو سره دی. نو دوی ته ډېره حده پورې بانکنوټ زر پیژني. حتی ډالر هم په پاکستان کې جاري جوړیږي او افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان بازارونو کې بیا دوی له ګڼو ستونزو سره زموږ دکانداران مخ کېږي. حتی ډېر مثالونه موږ لرو چې د افغانستان په بازارونو کې ځینې دکاندارانو حتی صرافانو ډالر اخیستي دي مګر جعلي دي. جیلاني صاحب، که په وروستیو کې راته وایي د افغانیو د ترویج په تړاو په ځینو ولایتونو کې کمپاینونه هم شوي وو، خو دا کمپاینونه په لنډمهالي توګه باندې وو. دا چې دا کمپاینونه په اوږدمهالي توګه باندې وشي، او آیا دا کمپاینونه د افغانیو د ارزښت په تړاو څه ارزښت یې درلود؟ آیا کومه مؤثره واقع شول او که نه؟ په ځینې ولایتونو کې د والي صاحبانو لخوا ځینې کمپاینونه ترسره شو. موږ یې هرکلی کوو، کور مو ودان، دا ډېر ښه کمپاینونه دي. اما که موږ وګورو دلته د مرکزي بانک نیمګړتیاوې هم موجودې دي. مرکزي بانک باید وکولی شي چې وړې افغانۍ چې مثلا شلګون او لسګون او پنځوسۍ او سلګون، دغه بانکنوټونه باید زر تر زر ولایاتو ته انتقال کړي. هغه دوی سره چې ذخیره موجوده ده کولی شي د ذخیرې نه استفاده وکړي. اما که په هغه صورت کې ذخیره موجوده نه وي، دوی کولی شي چې ژر تر ژره دوی اقدام وکړي او نوي بانکنوټونه چاپ کړي او ولایاتو ته انتقال کړي. نه تنها ننګرهار او خوست او پکتیا، بلکې د افغانستان ټولو ولایتونو ته چې هلته د افغانستان بانک څانګې موجودې دي، دوی باید وړې پیسې افغانۍ بانکنوټونه باید ټولو ته انتقال کړي تر څو دوی وکولی شي چې هلته د وړو افغانیو له کمښت سره مخامخ نشي. ځکه دغه غوښتنه د ننګرهار محترم والي غوښتنه هم همدغه وه چې باید وړې پیسې باید په بازارونو کې موجودې وي، په خوست کې، په پکتیا کې، همدارنګه په پکتیکا کې، بل طرف ته که موږ وګورو په قندهار کې، په هلمند کې، په نورو په قندوز کې، په ټولو ولایتونو ته باید پیسې بانکنوټونه باید انتقال شي تر څو پورې دوی له کمښت سره مخامخ نشي. مننه له دې نه چې خپرونې ته راغلی. مننه، تاسو نه هم مننه. اوس هم لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو د خبرونو دوام.